خیره سره ولاړ شو د زویا دی د ماما کر بیا ما د زویا سره واده وکړه ما چې کله ستا امتحانونه خلاص شي بیا د انشاءالله زه پسې ورولم کور سره وبغږېږو چې دا څه وایي دغه سوې ده نه ده هغه بیخي ډېر راځي وینې دا شاوخوا دا د زابل ولایت عمومي بازار دی د منار وایي منار ساحه ورته وایي ماشومان ماشومان هم راوتلي ده ولایت کې چیرې ځو کومې ساحې د دې وار در باندې وینم هغه وارې به د خیره سره ځو سمه ده چې تا وویل چې ځو بالا ځو صحیح ده نونه دي کوچني کوچني وینې کوچني کوچني نجونې دي بس راوتلي چیرې 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 ستړی مه سې وارې ور رانیسم ښه ده ذکره چی شو غواړې دا د ګور د کاکیان هم رانیولي دا دی ویلکم جوړ په خیر څنګه ښه بلا ولاړې ذکره ښه السلام علیکم ګران دوستانو یو ځل بیا ښه راغلاست په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست او د ژوند شپې او ورځې به په خیر در باندې تېرېږي په زابل ولایت کې یم زابل ولایت ته راغلی یم زویا سلام وکړه سلام څنګه یې نو د زویا ذکرا راغلې وه یو څو ورځې مخکې د ماما کره نو بیا زویا په دې خاطر ځینې پاته سوه چې د زویا انتیامونه واوه نو بیا ما د زویا سره واده وکړه ما چې کله ستا انتیامونه خلاص شي بیا د انشاءالله زه پسې ورولمه نو بس تېر ماښام راغلو دا زویا ده نو اوس بیا د خیره سره بوز د ماما کره نو موږ تی به م وګرځېږو تی ته به یو ولاګ هم جوړ کړمه ذکرا هم تقریبا دا څو شپې نه ده لیدلې ذکرا به هم ووینو او زویا بیا هم وویني ښه ده نو تاسو راځئ ولاګ تعقیب کړئ نو دا خاص خاص د دې وارې د زویا سره د وادې په خاطر باندې راغلی یم زابل ولایت او زویا به د خیره سره ولاړ شو د زویا دی د ماما کره د ډاکټر صاحب دی کره نو په تاسو به د زابل ولایت هم دا ځینې ساحې و کوڅې در باندې ووینو نو دې ته چې دا اوس زه ور روان یم دې ته د زابل ولایت د ډبرو کوڅه وایي نو ذکرا مو دا ډېرې شپې نه ده لیدلې غواړم چې ذکرا ووینم او ډاکټر صاحب هم د لري ډاکټر صاحب هم را سره راوستلی دی هغه به م ووینو ذکرا ته به یو منظره هم ورکړو ورسره وبغږېږو چې دا څه وایي دغه سوې ده نه ده دغه سوې څنګه حساب دی نو دا دې ته د ډبرو کوڅه وایي دې ته په دغه ځای باندې یو ورځ ما ټکر هم کړی دی ډېر وخت مخکې تقریبا 10-12 کاله مخکې بیخي داسې ناولده ټکر و نو دغسې به ولاړ شو ولا چې عمومي بازار ته پورته سمه که یا داسې په دا کوڅو کې عمومي بازار ته به پورته شو صحیح ده زویا نو دلته بیا دا کوڅو کې چې په دې خاطر ډېر رش دی چې دلته د سارا خلک ډېر راځي سارا خلک دلته سوداوي کوي هغه بیخي ډېر راځي وینې دا شاوخوا یو بل بغل نو زویا ګورئ دا د رامې وستې بیا چې ونه وایه نو زویا باندې دې افرینې چې دا د انتیامو څخه پاته نه سوه ځکه عموما چې د چا مور ځینو بیا کوچنی نه پاتېږي مګر زویا ډېره تکړه ده ماشاءالله په هغه کیسه کې دی ډېره نه ده چې ویې ویله وایي زه انتیامونه خلاص کړم بیا ځم نو بالا ما هم راوست د دې انتیامونه خلاص شو دا د زابل ولایت عمومي بازار دی دغه ځای دونه رش نه لري ځکه دا چې دی د بازار پای دی رش چې لري هغه د بازار هغه سر لري چوک خوا ورته وایي د عمومي د چوک خوا او دغه چې دی دا مخکې مې هم درته ویل دا منار دی دې ته د زابل ولایت د منار وایي منار ساحه ورته وایي نو نه پوهېږم چې ذکرا به څونه خوشحاله سي نه به شي خوشحاله څنګه به شي زویا ها زه هم ډېره به خوشحاله سي اوه دا ډېرې شپې منظره هم نه ده کړې
ولایت د مقام جاده ده. داسې مخ ته ځو زویه باره راګرځو. معلومېږي ستا د ماما کور ها دلته و که تر اوسه لا نه در معلومېږي پر دا لار ته نه یې ورغلې وینې کوچنیان ماشومان هم راوتلي دي او دې ساحې ته چې بیا وایي زابل ولایت مرکز چې نو دی کلات دی دا د رسالې کلی دی دې ته د رسالې ساحه وایي ښه راغلې پر دې لار ښه په یاد بالا ته لا راشه ماته صحیح ده بالا د لارې پوښتنه د زویا څخه کوو زموږ ته لاره راښیه چې چیرې کار شم پر کومه خوا ولاړ شم ښه ده دی نیسي ذکرا بیدایي یا نه یې راپورته سوې دا وخت کومې یا هغې خواته نه خواته یا نه ده ورمعلومه هغه لاره مو راغلې ده خو هغه لاره بیا هلته ډېره خرابه ده نه ده بس تاسو دا د کلات یا مرکز کلات کورونه او کوڅې هم راسره ووینئ او دا موټر زویا هوا هم ایستلې وه نه پوهېږم دا هغه ټیر یې خالي وه بیا مې هوا ورکړه اوس در معلومېږي بالا نو در معلومېږي اوس اوه نو د خیره سره دا چې په زابل ولایت کې چیرې ځو کومې ساحې د دې وار در باندې وینم نو تاسو راسره پاته سئ کېدای شي یو دا نښه د غره میلاو هم وکړو سره د واورې په زابل ولایت کې یو ځای دی د سره غره په نامه کېدای شي ډېر دوستان یې وپېژني نو هلته ځو دورې واوره شته نو انشاءالله میله به وکړو ښه چپه کاټ شم داسې کاټېږي اوس ور معلوم شو اوس زویا ته ور معلوم شو نو څو شپې که یې زویا یوه شپه لکه یې ښه یوه شپه یا دوې شپې به وکړو ښه ده بالا زویا سره مې واده کړې وه ما چې زویا تا وویل په هغه وارې به د خیره سره ځو سمه ده چې تا وویل چې ځو بالا ځو صحیح ده شپې نه ها د شپې نه و د شپې نه د ورځې ځکه د زویا درسونه بیرته شروع کېږي نو باید دا درسو ته ځان ور ورسوي درسونه قضا نه کړي مکتب قضا نه کړي اوه بس د خیره سره نور نو ډېر ډېر نږدې سوي یو اوه داسې ځو ډېر ډېر نږدې سوي یو ذکرا ته اوله پلا به ذکرا را وباسې ذکرا به ووینو که مو یو منظره و میله ورکوله خو هم صحیح ده که نو نو بیا به زه ولاړ شمه تا به پرېږدم ښه ستا ماما ډاکټر صاحب ته به م وایه واره واوسه دا نو دا د کلو دوکانونه دي کوچني کوچني وینې دلته هم کشکې ذکرا ته یو شی راخستی وای ځه ته ودرېږه بیا ستا هم راوسته بالا بیا راولو ښه ده زویا مې ور واستوله نو ما لوسته ته ذکرا راوباسه نو انتظار یم ذکرا ته دا ډېرې شپې مې نه ده لیدلې زما هم یادېدله ځکه چې ذکرا هم ماشاءالله ډېره مینه ناکه ده دواړې مینه ناکه دي نو اوس به راوځي د خیره چې د دې هغه دغه به ووینو چې دا څنګه خبره کړې مو نه ده چې یا موږ راغلي یا درځو نو دغسې یو دم تصادفي ورته رالو چې د دې هغه حالت څنګه دی څنګه احساس کوي تر مې سهار دا یو ټیر یې هوا هم ایستلې وه نو بیا مې دا ماشین راواخیسته هوا مې ورکړه نو نه پوهېږم چې څنګه به شي هم ګوره آوټ سایډ هوا 15 ده یخ دی کوچني کوچني نجونې دي بس راوتلي ځیشان میان رانیسي چیرې 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 ستړې مه سې څنګه یې په خیر یې دا چیرې ورکه یې هغه دلته کلات کې وم
چیرې وې؟ په کلات په کلات کې وې؟ څنګه یې؟ زه دې نه یادېدم. ډېر که لږ؟ زه دې ډېر یادېدم که زویا؟ ټوله دې یادېدو؟ ستا بابا دې یادېدی؟ ښه یا خو به دې نه یې سوې؟ څنګه ښایسته سوې یې. یو شی مه یې در رانیوله؟ ستا ماما سوپ و بل شی پیزا بریاني الله هېڅ شی نه دي در رانیولي؟ اوس بیا زه در رانیسم ښه ده؟ چیش در رانیسم؟ چپس؟ د چیش چپس؟ په خلطه کې که یا نور؟ په خلطه کې. میلې دې م نه دي کړې؟ زما سره منظرې ته ځې؟ چیرې را سره ځې؟ میلې ته را سره ځې؟ غاښونه دې برس کړي دي؟ برس دې راوړی نه ده؟ برس به دې راوړی نو. لاسونه دې سره کړي دي؟ څه وخت دې سره کړو؟ ښه دا مینهوال ویله وایي ذکرا چیرې ده؟ مینهوال ته سلام وکړه. ته وا څنګه یاست؟ نو اوس به شیان به زه در رانیسم ښه ده؟ راځه یو وار به ولاړ شیان به رانیسو تر هغو به ستا ماما هم راووځي. صحیح ده؟ په پښو به ورسو. تا د دوکان در معلوم ده ذکرا؟ چیرې ده؟ ښه راځئ. دا د ذکرا مې را روانه کړې ده. زه به ذکرا ته شیانې وارې ور رانیسم ښه ده ذکرا؟ څه شی غواړې؟ هر شی چې ما در رانیوی که یا ته په خپله خوښه غواړې؟ ښه صحیح ده. ته ښکاره کړه؟ دا دې ګوره دا کاکیان هم رانیولي دي دې وینې؟ دوی هم شیان رانیول. زویا ستا خوښ دي؟ بیا نور شیان هم در رانیسم ښه ده ذکرا؟ ډاکټر صاحب ویلکم. جوړ په خیر. څنګه یې ښه؟ خیر دې نصیب شه په خیر یې. دا ته مې شیان ور رانیوله وایي ما ته یې شیان نه دي وایي یوه ماما هم شیان نه دي را رانیولي. عدیلې ور رانیولي دي. بس په هغې نه مندګي کړې. وخېج دغه د دې ځای ده. داسې خوشحاله وه ډاکټر صاحب. ما ورته ویل ما څوک دې یادېدو وایي ټوله مې یادېدو. نیکه یاد؟ رښتیا مر وخت تا یادوي. ماما به در ګران ده؟ دغه ناکي پر ګرانې دی. دا چې ګوره دوی ته مې شیان ور رانیوله. نو اوس څه پلان لرو ډاکټر صاحب؟ بجې څو دي؟ نو بالا د غونه وخت دی نو یو خوا ته ځو. یو خوا ته به ولاړ سو. نو بالا څه پلان جوړوه چې د دوستانو په زابل ولایت کې کوم ځای ووینو؟ ډېر ځایونه پاته دي بیخي ډېر ځایونه پاته. ښه و انشاءالله سبا سهار وختي ځو. ذکرا څه پیغام لرې؟ وایخته مه ګرځې اوه. زویا چې مې درته راوسته خوشحاله شوې؟ ښه بالا ولاړې ذکرا؟ ښه بیا دې مازدیګر بیا هم ښه ده؟ ډاکټر صاحب وایي د خیره سره وایي بیا به پر دا تقریبا اوس 11 بجې دي وایي بیا به پر دا 1 او 2 بجې د خیره سره یو پلان ونیسو. بیا به ولاړ شو دوستانو ته به وایي د زابل ولایت یو ښه ښایسته خړ کلی ورښکاره کړو. د کلیوال ژوند به ورښکاره کړو. نو اوس به زه ولاړ شم ډاکټر صاحب؟ پر یو بل چا به پوښتنه وکړمه. د دې خو دوستانو قریبان بیخي زیات دي بیا خوا به دی څه خبر شي. نو زه به پر هغو پوښتنه وکړمه چې 1 بجه شوه ته ما ته زنګ راووه. زه ستا د زنګ په انتظار یم. صحیح ده؟ نو بس دا و د زویا سره د وادي ولاګ چې زویا مو راوستله او ډاکټر صاحب هم ما را سره راوستی. داسې نه چې په خپله راغلی دی. نو بس د لې به وګرځېږو د خیره سره 1 او 2 ورځې د لې ګرځو. د واورې میله به هم وکړو او د زابل ولایت کلي به مو ووینو. نو تاسو را سره پاته سئ تعقیب مو کوئ. نو تر بیا ښه وخت ښې چارې
بای بای